شنبه د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شیخ الحدیث شهاب الدین دلاور د قرغیزستان د کان کیندنې اراټای کمپنۍ له رئیس او مل پلاوي سره په خپل کاري دفتر کې وکتل. نوموړي د قانون او پټرولیم وزارت له سرپرست سره په لیدنې خوښي څرګنده کړه. زیاته کړه زموږ کمپنۍ چمتو ده چې د پرمختللو تجهیزاتو او تجربو په لرلو سره د کاني زیرمو په ځانګړي توګه د سرو زرو او انتیموني په برخه کې پانګونې وکړي او همدارنګه زموږ کمپنۍ کولای شي چې د کان کیندنې په بیلابیلو برخو کې افغان انجینرانو ته عملي او تخنیکي زده کړې ورکړي. د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست د هغوی د برنامو او خبرو له اورېدو څخه وروسته وویل د ټولو بهرنیو پانګوالو چې د کاني زیرمو په برخه کې پانګونې کوي موږ یې هرکلی کوو، کولای شي په ډاډه زړه پوره روڼتیا سره د افغانستان د کاني زیرمو په برخه کې پانګونې وکړي. یکشنبه د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شیخ الحدیث شهاب الدین دلاور له یو تن اهل حنود پانګوال چې د قانونو په برخه کې د پانګونې په موخه هیواد ته راستون شوی په خپل کاري دفتر کې وکتل. په دغه کتنه کې نوموړي د اسلامي امارت د هغې پریکړې په اړه چې د اهل حنودو غصب شوي ملکیتونه راګرځوي خوښي څرګنده کړه. سربیره پر دې د افغانستان د قانونو په برخه کې په ځانګړي توګه د سرب، جست، مرمر او ډبرو سکرو قانونو د پانګونې په موخه خپله لیوالتیا څرګنده کړه. د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست د هغوی لیوالتیا هرکلی وکړ. ویل افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی. ټول اهل حنود د نورو وګړو په څیر د هیواد د قانونو او نورو ټولو شتمنیو کې برابر شریک دي. اهل حنود پانګوال د نورو پانګوالو په څیر کولی شي چې د اصول او مقررات مطابق د افغانستان د قانونو په برخه کې پانګونه وکړي. د قانون او پټرولیم وزارت چمتو دی په دې برخه کې همکاري وکړي. د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شیخ الحدیث شهاب الدین دلاور د ملي پراختیا شرکت له رئیس ښاغلي عبدالرحمن عطاش سره په خپل کاري دفتر کې وکتل. په دغه کتنه کې د ملي پراختیا شرکت رئیس د قوشتېپې کانال په ګډون د بیلابیلو پروژو د پرمختګونو او فعالیتونو چې د ملي پراختیا شرکت یې د هیواد د آبادۍ په موخه په بیلابیلو برخو کې تر کار لاندې لري، همداراز د بلخاب ډبرو سکرو کان چې د قوشتېپې کانال د تمویل لپاره ځانګړی شوی دی د ښه استخراج په موخه یې خپل نظریات او غوښتنې د وزارت له مشرتابه سره شریکې کړې. د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شیخ الحدیث شهاب الدین دلاور د هغوی د غوښتنو او خبرو له اورېدو څخه وروسته د هیواد د آبادۍ په برخه کې د ملي پراختیا شرکت د پروژو د چټکتیا په موخه د یاد وزارت له لوري د لازمو همکاریو ژمنه وکړه. دوشنبه د دوهم ځل لپاره د قانونو ساتنې کمیټې غونډه د خوست ولایت د والي مرستیال مولوي محبوب شاه قانت په مشرۍ د قانونو رئیس او د کمیټې غړو په ګډون ترسره شوه. په یاده غونډه کې د کاني موادو د قاچاق مخنیوي، د غیر قانوني استخراج او د خوست ولایت قانونو د ساتنې په اړه ګډونوالو ترمنځ نظرونه شریک کړل. همداراز د خوست ولایت د قانونو رئیس مولوي صادق جان د تیرې غونډې راپور ګډونوالو ته وړاندې کړ. ورپسې د یاد ولایت مرستیال والي وویل قانونونه زموږ ملي شتمني ده، د هغو ساتنې ته باید زیاته پاملرنه وشي. اوس مهال په خوست ولایت کې د غیر قانوني استخراج مخنیوی شوی دی. هیڅوک نشي کولای په خپل سر د قانونو استخراج ترسره کړي. سهشنبه د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شیخ الحدیث شهاب الدین دلاور د پی آی ان او آی آر سی نړیوال موسسو له رئیسانو سره په خپل کاري دفتر کې ولیدل. په پیل کې د پی آی ان موسسې رئیس د خپلو فعالیتونو په اړه همداراز یې په بیلابیلو برخو کې د کارمندانو د ظرفیت لوړولو په موخه د ښوونیزو برنامو په ځانګړي توګه د تخنیکي او اقتصادي برنامو د جوړېدو په اړه خبرې وکړې. ترڅنګ د آی آر سی موسسې رئیس هم د یادې موسسې له لوري د هر ډول همکاریو ژمنه وکړه. د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست میلمنو ته د ښه راغلاست ترڅنګ د هغوی د برنامو هرکلی وکړ او هر ډول لازمو همکاریو ژمنه یې ورسره وکړه. د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شیخ الحدیث شهاب الدین دلاور د هرات ولایت د غوریانو د اوسپنې د 4 بلاکونو له قراردادیانو سره په خپل کاري دفتر کې وکتل. په دغه کتنه کې د غوریانو د اوسپنې قراردادیانو د ماشینرۍ د راوړلو، اکتشاف، امنیت او نورو اړوندو برخو کې خپل وړاندیزونه او غوښتنې د وزارت له مشرتابه سره شریکې کړې. د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست د هغوی د وړاندیزونو او غوښتنو له اورېدو څخه وروسته د اوسپنې یاد کان د هیواد د اقتصادي پرمختګ په برخه کې مهم وباله او همداراز یې ورسره د اکتشاف د جوازونو د ورکړې، امنیت او نورو برخو کې د اسانتیاوو د رامنځته کولو په موخه ورسره د لازمو همکاریو ژمنه وکړه او ټینګار یې وکړ چې ژر تر ژره د اوسپنې د یادو بلاکونو د اکتشاف چارې پیل شي. د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست د چین هیواد له سفیر ښاغلي ژاو شینګ سره په لیدنه کې د مس عینک کان، آمو دریا نفتي حوزې او دوه اړخیزو همکاریو په اړه بحث او نظرونه شریک کړل. د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست د چین سفیر ته د ښه راغلاست ترڅنګ د مس عینک کان او آمو دریا نفتي حوزې په اړه خبرې وکړې. ویل
په یاد پروژو ښه کار روان دی. په ځانګړې توګه په امو دریا نفتي حوزه کې چې له یو چینایي شرکت سره قرارداد لاسلیک شوی دی په ورځني ډول تر 1400 ټنه نفت استخراج کیږي او همداراز په دغه نفتي حوزه کې د 10 نویو څاګانو پر کیندلو سره به په امو دریا نفتي حوزې کې د نفتو د استخراج کچه لوړه شي. سربیره پر دې د دواړو لورو د مس عینک کان او یا د پروژې د پرمختګونو په اړه بحث او خبرې وکړې. د مس عینک کان د چارو پر چټکتیا او عملي کارپیل په اړه یې وړاندیزونه او نظریات شریک کړل. د چین سفیر د قانونو او پټرولیم وزارت له سرپرست سره په لیدنې خوښي څرګنده کړه او د یاد وزارت د کارونو او لاسته راوړنو ستاینه یې وکړه. ویې ویل زموږ دولت په پام کې لري چې په چین هیواد کې په بیلابیلو برخو کې د کارمندانو د ظرفیت لوړونې لپاره ښوونیزې برنامې جوړې کړي. د قانونو او پټرولیم وزارت هم کولی شي چې خپل استازي یا د ښوونیزې برنامې ته معرفي کړي. شیخ الحدیث شهاب الدین دلاور له ښاغلي حاجي شالیزي جنرال بیگ او یو شمېر نورو قومي مشرانو سره په خپل کاري دفتر کې وکتل. په دغه لیدنه کې قومي مشرانو او متنفذینو د فساد له منځه وړلو، ملي حاکمیت او سرتاسري امنیت په برخه کې د اسلامي امارت لاسته راوړنې او همداراز د لویو پروژو پلي کولو او د کاني زیرمو د ښه مدیریت ستاینه وکړه او غوښتنه یې وکړه هغه شخصیتونه او پانګوال چې له هیواد څخه بهر دي افغانستان ته راوبلل شي، ځکه چې په واقعي ډول ورته د پانګونې لپاره زمینه برابره ده او موږ هم د قانون په برخه کې د پانګونې او پانګوالو د تشویق علاقمندان یو. د وزارت سرپرست قومي مشرانو متنفذینو ته د ښه راغلاست ترڅنګ د هغوی وړاندیزونه واورېدل او د حل په موخه یې د هر راز همکارۍ ژمنه وکړه. چهارشنبه له یو کورني شرکت سره څه د پاسه 21 میلیونه افغانیو په ارزښت د 2 کانونو داوطلبي ترسره شوه. د سمنګان ولایت مرکز د سنګشکن او تاشکوتل ای بلاک چونې کان داوطلبي چې 0.2595 کیلومتره مربع مساحت لري شاوخوا 15 میلیون افغانیو په پانګونې سره او همداراز زیاد ولایت د مرکز تخت رستم سیمې سی بلاک چې 0.8924 کیلومتره مربع مساحت لري تقریبا 15 میلیون افغانیو په پانګونې سره د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شیخ الحدیث شهاب الدین دلاور له لوري د یو شمېر رئیسانو ټاکلي پلاوي او هغو شرکتونو په شتون کې چې د پروپوزلونو په ارزونه کې داوطلبي شرایط پوره کړي ول د یوې رڼې پروسې په ترڅ کې داوطلبي ترسره شوه. په دغه داوطلبي کې بلخ قدیم د کان کیندنې شرکت یو ټن د 130 افغانیو په رویالټي سره د چونې کان د ای او سی بلاک ګټونکی اعلان شو. د یادونې وړ ده چې د هر کان د قرارداد موده 15 کاله ده او د شرکت د ژمنې په اساس د ای بلاک په سیمه کې به 600,000 افغانیو او همداراز د سی بلاک په سیمه کې به د 600,000 افغانیو په ټولنیزو خدمتونو په برخه کې مصرفوي. په دې سره به په یادو سیمو کې ګڼ شمېر خلکو ته د کار زمینه برابره شي. په پای کې د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست پر روڼتیا او کاري زمینې برابرولو په اړه ټینګار وکړ. د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شیخ الحدیث شهاب الدین دلاور د ترکیې هیواد له یو تن پانګوال سره په خپل کاري دفتر کې وکتل. په دغه کتنه کې ترکي پانګوال د افغانستان د کاني زیرمو په ځانګړي توګه د سرب او تالک کانونو په برخه کې د پانګونې په موخه خپله لیوالتیا څرګنده کړه. د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست د هیواد د قانون په برخه کې د هغوی د پانګونې هرکلی وکړ. همداراز د پانګونې په موخه د زمینې برابرولو او قانونو د قانون او طرز العمل مطابق ورسره د همکاریو ژمنه وکړه. او پنجشنبه د قانون او پټرولیم وزارت رهبری غونډه د سرپرست وزیر شیخ الحدیث شهاب الدین دلاور په مشرۍ د پلان او پالیسي مرستیال شیخ ضیاء الرحمن العربي او رئیسانو په ګډون د یو شمېر قراردادیانو د ستونزو د حل په موخه ترسره شوه. د غونډې په پیل کې د کاري راپورونو سربیره د ځینو ریاستونو او قراردادیانو ستونزې او غوښتنې د مقام د دفتر ریاست د رئیس له لوري واورول شول. همداراز د ریاستونو د کارونو د ښه والي په موخه په یو لړ مهمو مواردو بحث او نظرونه شریک کړل. په پای کې د فعالیتونو پر لومړیتوب، برنامو او چارو پر چټکتیا ټینګار وکړ. په یادو برخو کې اړوند مسؤلینو ته لازمې لارښوونې وکړې.